انس حقانی د خپل حکومت د ړنګېدو په اړه تازه خبرداری ورکړه. دا چې څنګه جزئیات یې راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. انس حقانی وایي دا نظام د سرونو په قربانیو ګټلی، څوک دې یې د ړنګېدو فکر نه کوي. پرون یکشنبه د ریاست الوزرا مقام او لوړو زده کړو وزارت سپېدار ماڼۍ کې له بهر څخه هیواد ته راستانه شویو علمي کدرونو ته د ښه راغلاست غونډه جوړه شوې وه چې پکې لوړپوړو چارواکو د پوهنتون استادانو ګډون کړی و. په دغه غونډه کې د اسلامي امارات مهم غړي انس حقانی وویل د قسم تبلیغاتو په نتیجه کې ډېری افغانانو ته تشویش اچول شوی دی چې اسلامي امارت د څو ورځو میلمه دی، خو په وینا نظام پایدار او دوامدار دی. هغه ویلي دي حکومت یې د سرونو په قربانیو ګټلی دی. دنیا خپل زور وازمایو چې کله پوه شول پښې نه ټینګېږي نو وتښتېدل. حقاني زیاته کړې د اسلامي امارت داسې پاخه بنیادونه لري چې هېڅ څوک دې هم فکر نه کوي چې داسې په اسانه به لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم نوره له جګړې ستړې ده او د تېر نظام له چارواکو یې غوښتي چې پخپله له طالبانو سره ټول شموله حکومت او اساسي قانون پر موضوع وغږېږي. تېره ورځ زلمي خلیزاد په یوې مرکه کې وویل چې امریکا او افغانان له جګړې ستړي شوي وو او امریکا نه غواړي چې یو ځل بیا پر افغانستان برید وکړي او خپل عسکر واستوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا څخه مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې